الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ جل شانه. سوگند یاد می نمایم که در پرتو احکام اسلامی و ارزش‌های قانون اساسی و منظور تأمین وحدت ملی و حفظ منافع اولیای کشور بدون در نظر داشت هر گونه تبعیض با کمال ایمانداری و صداقت وظایف خویش را انجام دهم و من الله توفیق. مبارک باشید. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سناتور صاحبان محترم، خوش آمدید، مبارک باشد. Hörmətli senator sahibler, hoş geldiniz. محترم و سناتور صاحبانو خراغلاست. مبارک دی. لومړی تر ټولو مبارکی او مننه. مبارکی به سناتور صاحبایی که بار دوم یا سوم انتخاب شدین. مبارکی به سناتور صاحبایی که بار اول انتخاب شدین. از صمیم قلب برای هر کدامتان مبارکباد میگم. امانت بزرگ و مسئولیت سترگ به شما سپرده شده و یقین داریم که شما با اتکا به خداوند جل شانه از اراده ملت عظیم افغانستان نمایندگی خواهد دانستیم. چه دی ولایتی شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخیست او له ټول سیاسي قشر نه چې تاسې ډېر پیاوړي استازي مننه کوم چې اساسي قانون او انتخابات جدي نیولي دي. تاسې برخه اخیستل معنا دا ده چې ایموږ اساسي قانون ورځ په ورځ ټینګېږي او ولس د ګډون لاره برابروي. نو ځکه چې تاسې برخه اخیستلې معنا یې دا ده چې ولس هم په دې هڅولې چې برخه واخلي. و پیغام چیست؟ افغانستان کشوری است که بعد از این مسائل عمده سیاسی خود را از راه سیاست حل میکنه، نه از راه زور و تفنگ. امروز نماینده واقعی ملت افغانستان به یک آواز میگن صلح، ثبات، رفاه. تقاضای ملت از ما چیست؟ وحدت فکر و عمل. ملت ما از یک طرف خسته است، از طرف دیگه امیدوار. خستگی ملت ما از 4 دهه خرابی، جنگ و بدبختی است. امید ملت ما از وحدت عمل و نظر و ایجاد اصلاحات و تحول است. این اعتبار هم سر شما کردن، هم سر ما، و هر دوی ما جمعاً به ملت پاسخگوی هستیم و انشالله تعالی پاسخگوی خواهد بودیم. نو زه غواړم چې زړه له کومې بیا مبارکي درکم او بیا درته وایم چې مبارکي معنا دا ده چې امانت باید ملت ته په اساسي توګه
د خدمت په اساس ترسره سي. لوی امانت ده، خدای جل شانه ده موږ تاسو ټول بریالي کو چې دا امانت په سمه توګه انجام ورکړي. دولت ما از 3 قوت مستقل اما یک دولت واحد تشکیل شده. 3 قوه مستقل که با هماهنگی با هم یک دولت واحد و قوی را که از وحدت ملی افغانستان نمایندگی کرده بتانه تمثیل میکنه. مشر د مشر کلمه یو ډیره ستره او پاک کلمه ده. خوشحال خان ویلی د دستار سړی په شمار دی، تاسې د شمار خلک یې. نو ځکه د مشر اطلاق او د مشرانو اطلاق یو لوی اعتماد د دې ولس ده په تاسې باندې. موږ په ولس کې مشري په آسانه نه ورکول کېږي. مشري ګټل کېږي، ګټل هم ده، مبارک دې سي، ویې ساتئ. ایجاد شهرت سیاسی، سرمایه سیاسی در ملک ما کار آسان نیست. من به شما تبریکی میتونم که اعتماد ملت به ایجاد این سرمایه سیاسی جذب کردید. شهرت 30 ساله را آدم در یک روز در قریه از دست میده. اما نکته بنیادی فرهنگ مایی است که ما مشران خود به اساس وجدان اجتماعی خود انتخاب میکنیم. میراثی نیست، حاصل کرده شده و چون به دست آوردیم سرمایه سیاسی ایجاب پذیر میکنه که تقویه شود و استعمال درست شود تا نتیجه سرتاسری داشته باشه. در این بخش من میخوایم از سناتور صاحبایی که از سابق تشریف داشتن و سناتور صاحبای مثل ایزدیار صاحب، زابولی صاحب و غیره دوستا که قبلا هم تشریف داشتن دزلو کومینه مننه وکړم. امنیتي تړونونه چې تاسې پاس کړل او په ډېر دقت هم وڅېړل، دې زمینه یې برابره کړله چې موږ بیا د دنیا اعتماد ترلاسه کړو. مننه. کور مو ودان په دې عمل باندې تاسې ثابته کړله چې د افغانستان مشرانو جرګه د افغانستان ګټې همیشه ساتي او خوندي کوي. بدون ای اقدام مدبرانه شما امکان ازی که نیروهای امنیتی ما تمویل شوند، تجهیز شوند و تعلیم شوند نمی بود. و میفهمین که با شرایط که یه امانت به ما سپرده شده بود، به دست آوردن اعتماد سرتاسری دنیا در صدر کار ما قرار داشت و از همکاریتان ابراز امتنان با امید عزیزتم که در هر قدم تقنین و موافقه سر قرارداد آینده و مایدای آینده فضای صمیمیت را که مشران و جرگه نشان داده همیشه پایدار بمانه. 3. ما تقسیم وظایف داریم. دولت واحد هستیم اما تقسیم وظایف داریم. من میخوایم به حیث رئیس دولت اول برتان اطمینان بتم که من هر 3 قوه را به عین چشم میبینم. عزت و احترام مشران و جرگه و ولوسی جرگه در صدر کار ما قرار داره. نگه داشتن امنیتتان، نگه داشتن عزتتان به اعتبار مشری و شخصیتتان وظیفه ماست و وظیفه قوای اجرایی است.
خواهر روگل برتان اطمینان میتم که کسایی که فیر کرده بودن همه بازداشت شدن، در زیر توقیف هستن. او خپل په شفاخانه کې ده، ما خپل پښتنه کړي او دفتر نه پښتنه ده. هیله ده چې خدای جل شانو د داسې حوادث نه راولي، اما همدومره پوه سئ چې زه هر سناتور صاحب ته په همدې سترګو ګورم چې ځان ته ګورم. در تقسیم وظایف شما هم نمایندگی میکنین و هم تقنین میکنین و هر دوی از ایره ما به سر احترام جدی میگیریم. یک مشکلی که در سابق بود که اکثر معکلینتان با عریضا می آمدن و عریضا دفتر به دفتر می رفتین و زیرشان نوشته میکردن اجرات قانونی شوه. پیشنهاد ما ایست که در اداره امور ما هدایت دادیم یک دفتر خاص ایجاد شوه و یک نماینده یا 2 نفر در مشران جرگه باشن و یکی یا 2 نفر در اولوسی جرگه که تمام خواستای معکلینتان به صورت منظم تعقیب کنن و پس بر شما احوال بدن. اتاس حیثیت لدینا په مراتب ډیرتر ده چې یو وزارت ده د یو معکل دپاره تاسې مجبوره سوي وئ. زه غواړم مرسته وکړو چې مجبوره نه سئ چې چیرې لاړ سئ او هغوی تاسې ته درسي. 5 حساب نیول او حساب ورکول دواړه اساسي قانون کې معلوم دي. تاسې به حساب نیسئ او اجرایه قوه به حساب درکوي. ما وړاندیز داده چې په هر 6 میاشتو کې ټول د اجرایه قوې مسئولین راسي یو منظم او منسجم د خپل د کارو راپور درکړي. ما قرار داد او تاسې قرار داد ټول وزیرانو سره به دایي چې هر 6 میاشتې راپور درکړي. کله راپوره بریالي نه وتل ورته وایو خدای پامان. اما کار باید منسجم کو، منظم کو، ځکه غوښتنې د ولس یو دی. ما به همه شما گوش کردیم و فضل خداوند غیر از خیر ملت، غیر پرسان از پروژه حیاتی، غیر از توجه به حقوق مردم از شما چیز شخصی نشنیدیم. تشکر از رفتارتان و ای صلاحیتتان است که از احوال مردم پرسان کنین و یک دلیل که مشکلات بوده ایست که وزارت ها بدبختانه در سابق شیوه گزارش منظم نداشت. هر پروژه ملی خرد باشه یا بزرگ باشه باید یک چارچوب راپوردهی منسجم داشته باشه تا زابلی صاحب مجبور نشه که باید بهشون پرسان کنه. او یا سناتور صاحب ما باید به ملت حساب بدهیم و چون شما نمایندای برحق ملت هستین باید برایتان راپورای منسجم پیشرفت وجود داشته باشه و اگه بندش است به این نبه که سناتور صاحبان مجبور شوند که دوایر زیر فشار بگیرن. دوایر وظیفهشان است که پیشرفت کار تعقیب کنن و از مصارف برتان راپور بدن. هر جایی که غبن باشه، هر جایی که سوء استفاده باشه، من در خدمتتان هستم با قوه عدلی و قضایی هر کس را اعم که در هر جایی باشه راجع می سازیم. یو موټه او واحد دولت معنا داده چې ټوله دنیا موږ او تاسو ته د ملي وحدت د نمونې پیسو ګوري. ملي وحدت ساتل په لفظ کې آسانه ده، په عمل کې ګران کار ده. حوصله غواړي، توجه غواړي او پالنه غواړي. زه د افغانستان ولسمشر نه یم، زه د افغانستان د ملت اول خادم یم.
نوهیله ده چې هغه تورونه چې ما باندې ایښودل سناتور صاحبان چې حوصله نه لري په دې رانسئ چې لکه حضرت صاحب را باندې ورته ووایې چې حوصله دې بس ده. سمه ده. کابینه درته اعلانیږي حوصله‌م نتیجه ورکړې، انشاءالله هر شی به جوړ تیار سي. له تاسو نه فشار، له ما نه حوصله، کارونه به جوړ سي. څنګه؟ سمه ده. اما تاسو فشار راکړئ، ځکه د ولس فشار استازي تاسو یې، او له دې نه زه هېڅ وخت نه خفه کېږم. په سر و سترګو هر وړاندیز چې ولرئ او هر معقول انتقاد چې ولرئ او هره لارښودنه چې ولرئ، ځکه د مشر معنا همدا ده چې د ټول وطن غم خوري. و ایزد یار ما. نه تنها ایزد یار، ایزد تعالی یار ما. آخری خبر، ما هم مشکلات داریم هم فرصت داریم. مشکلات ما را مثلا صحبت نمی کن. میراث 14 برتان معلوم است. همه تان میفهمین که مشکلات چیست. روزانه امرش پنجه نرم میکنیم، روزانه از مشکلات رنج میبریم. اما پیغام آخر ما به شما چیست؟ افغانستان که موقع که پایگاه مشکلات است، میدان فرصت است. ما از نگاه سمبولیک قلب آسیا نیستیم، ما واقعا قلب یک آسیای متحرک هستیم. بدون ما آسیا آرام نمیماند. در ثبات و رفاه ما ثبات و رفاه آسیا نهفته است. از این جهت امید است دیده باشین که در این 3 ماه منطقه را انشالله تعالی به صورت عمده به یک اجماع راجع به آینده روشن افغانستان آوردیم. راه لاجورد به بحیره کسپین انشالله تعالی باز میشه و اساسی میشه. با چین بار اول به نتیجه رسیدیم که سر واخان کار شد. 15 نقطه نو سرحدی انشالله تعالی در طول خط دیورند باز میشه تا ترانزیت همه جانب بشه. چابهار کابینه هند تصویب کرده، رای بنیادی باز میشه. از این جهت فرصت ها را که ببینین، نقطه اول ایست که از موقعیت افغانستان باید استفاده از میکنیم. دومین سرمایه ما آب ماست. ما همیشه مردم با آب بودیم، آب خدا نگاه میکنیم و آب خدا برای خیر افغانستان استعمال میکنیم. افغانستان قدمای اول برداشتیم که مرکز تجارت برق در تمام منطقه شد. ما باید وارد کننده برق نباشیم، باید صادر کنندهش باشیم. همه افغانستان برق میخواه، انشالله تعالی ترتیب بنیادی برق در این سالها گرفته خواهد شد. مهمترین سرمایه ما خواهرها و برادرها مردم ماست. ما فضل خداوند از متشبث‌ترین مردم دنیاست. تنها امریکایی‌ها و چینایی‌ها را من ببینم که به اندازه ما واقعاً حس تشبث داره. افغان ببینین در شرایط روسیه میلیونر میشه، یعنی کم گپ نیست. در تمام دنیا نکته در چیز که باید انرژی تشبث ما جهت داده شد، شکل پیدا کنه، نسل نو ما هم عنعنات ما را درک کنن، هم مشری و کشری را بفهمن، اما عین حال در دنیا آرام باشه. شملم را کرله، دا شمله ده افتخار شمله ده.
ځوانان دې دریشي واغوندي ښه ښکلي پکې ښکاري، پرېږدئ چې موږ سپین ږیري په کمیسو پرتوګو په لونګۍ وګرځو. و هدف میفهمین مهمترین وزارت‌های اقتصادی ما کدام دوتاست؟ وزارت محترم دفاع و وزارت محترم داخله. تعجب خواهد کردین زیادترین قوه خرید خواهرها و برادرها در دو وزارت متمرکز است. ما تصمیم ایست که تمام خریداری های دولت موجب ایجاد شغل و ایجاد شرکت های درجه اول و تصدی های درجه اول دولتی شود تا بتانیم حلقه نجیبه تقاضا و تولید با هم بسته کنیم. آخری سرمایه ما خواهرها و برادرها نفت و گاز و معادن ماست. مرا حق بتین دولت دانه که ایره با هستگی با احتیاط با تدبیر انکشاف بدیم. 400 سال آینده نسل های آینده ما باید از اینان بخورن. ما باید بدآموز نشیم که فکر کنیم که مثل که در سابق بزرگا وقف ایجاد کردن باز نسل های دیگه از اون مفت خوردن. ما باید سرمایه طبیعی خود به صورت اساسی مدیریت کنیم و انشالله تعالی ایره میتونیم. بنان در ترازوی مشکلات و فرصت ها امید است که همه ما توجه ما سر فرصت ها باشه و در حل مشکلات باید تعادل بین تحول و تداوم حفظ کنیم. اصلاحات سرتاسری را آمادگیش گرفتیم، اما ظرفیت های ما باید به صورت واقعی سنجیده شد و در این ظرفیت ها ظرفیت به کامپیوتر و به انگلیسی نیست، ظرفیت های علمای کرام ما، ظرفیت های مشران قومی ما، ظرفیت های جوانان ما، ظرفیت های خواهران ما، همه از اینا باید به شکل با هم جمع شود که ما بتانیم استفاده اعظمی را از هر بخش ظرفیت های موجودی خود کنیم. به ختم که بیا دی خدای جل شانه در بارنا اول مننه کوم چې دا ورځ برابره کړه. نه تاسو نه مننه ځکه هر چا چې هجرت لیدلی هغه غم به هیڅ وخت هیر نسی. نن دا د قدر او د عزت ورځ ده چې د افغانستان انتخابي سناتوران په یو ډېر شانداره توګه خپل حلف اجرا کوي او د افغانستان د بقا، ثبات او سوکالي دپاره ژمنه کوي. دا ډېره لویه خبره ده. اما ځکه چې موږ او تاسې اجران هم لیدلی، هجرت هم لیدلی، تبعید هم لیدلی، بدې ورځې هم لیدلی، باید دا لوړه وکړو چې بیا به هیڅ وخت هیڅ چاته دا اجازه ورنکو چې دا خوږ وطن بې ثباته کی. دا وطن د هر افغان وطن ده، د هر افغان مساوي وطن ده او د هر افغان د ویاړ وطن ده. هر افغان به ساتي، هر افغان به پالنه کوي او هر څوک چې افغان ته په بد نظر ګوري خدای جل شانه یې ماتوي او موږ یې ماتوو. پاینده باد افغانستان، تل دی به افغانستان. بخیر باشه.